د حکومت د رسنیو مرکز درنو مسؤلینو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت محترم وزیر صاحب، د وزارت معین صاحبانو، منصوبینو او د ملي راډیو تلویزیون ټولو همکارانو او په ناسته کې ټولو برخوالو او د رسنیو استازو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو حاضرینو، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د یوې ملي رسنۍ او علمي ادبي او فرهنګي بنسټ په توګه د کار اوږده مخینه لري چې اوس د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې کار کوي. دا ملي رسنۍ چې په کور دننه د نورو رسنیو د مور حیثیت لري، په بیلابیلو نشراتي، علمي، فرهنګي، ادبي او سیاسي برخه کې د هیواد، سیمې او نړۍ لپاره د خبر رسونې ترڅنګ هیوادوالو ته د عامه پوهاوي، د افکارو د تنویر، د ولس او حکومت ترمنځ د واټن راکمولو، د عامه اذهانو د روښانه کولو، د اسلام مبارک دین د تبلیغولو، د هیواد اصیل فرهنګ او ادب ته د کار کولو، د دینی، ملي او فرهنګي ارزښتونو د ساتلو دنده په غاړه لري چې له بیلابیلو ادرسونو نشرات کوي. زه یې په دې ډول خلاصه کوم. د افغانستان ملي راډیو چې په منځنیو څپو 24 ساعته خپرونې لري او د هیواد په ټولو ولایتونو کې خپرونې اوریدل کیږي. ملي ټلویزیون هم 24 ساعته خپرونې لري چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د عادي انتن او سپوږمکۍ یا سټلایټ له لارې او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې بیا یوازې د سپوږمکۍ له لارې لیدل کیدای شي. د شرط غږ راډیو دا هم 24 ساعته خپرونې لري چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اف ام په څپو اوریدل کیږي. د معارف ټلویزیون او راډیو چې 24 ساعته خپرونې لري او په ټولو ولایتونو کې خپرونې اوریدل کیدای او لیدل کیدای شي. ملي سپورت چې 24 ساعته سپورتي خپرونې لري، په کور دننه او بهر د سپوږمکۍ له لارې خپریږي. تر دې ورهاخوا د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په 32 ولایتونو کې استازولۍ لري چې یو شمېر یې په ولایتي کچه تلویزیوني او راډیویي دواړه خپرونې لري، خو یو شمېر یې یوازې راډیویي خپرونې کوي او تلویزیون نشرات یې لا نه دي پیل کړي. د سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا په برخه کې موږ خورا ښه پرمختګ کړی. د ویب پاڼې سربیره چې دا اوس په لیکل شوې ده، د سوشل میډیا په ټولو کانالونو او اکاونټونو کې د ملي تلویزیون په نومونو خپل ادرسونه لرو چې په پښتو، دري او ازبکي ژبه سربیره په انګلیسي او عربي ژبه هم خپرونې لري. همدارز مو د آر ټي ای اسلام په نوم د اسلامي معلوماتو لپاره ځانګړی ادرس جوړ کړی چې ګڼ څارونکي یې پیدا کړي دي. دغه ملي رسنۍ په تیر یو کال کې 1821 بیلابیلې راډیویي، تلویزیوني، روټین او مناسبتي خپرونو چمتو کولو ترڅنګ یو شمېر نور فعالیتونه هم ترسره کړي دي چې په لاندې توګه به یې لنډیز له تاسو سره شریک کړم. په تیر یو کال کې د ملي راډیو تلویزیون لاسته راوړنې: سیاسي او تاریخي برخه. سیاسي او تاریخي برخه د یوې رسنۍ لپاره خورا مهمه ده. موږ په دغه برخه کې د سیاسي بحثونو ورآخوا د افغانستان په اړه د نړۍ او سیمې سیاست، د افغان حکومت لیدلوری او په دې تړاو نور مسایل څارلي او وخت په وخت مو پرې تازه، کره او بې پرې رپورټونه جوړ کړي دي. د سیاسي، ملي او تاریخي ورځو په تړاو مو لویې غونډې رابللې چې د حکومت دریځ پکښې روښانه شوی دی. زه غواړم په دې برخه کې په لنډه توګه د ملي راډیو تلویزیون له فعالیتونو تاسې خبر کړم. د اسلامي امارت د بریا د 2یم کال لمانځل، د اسد 28مه د خپلواکۍ د 103 کلیزې لمانځل، د لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د خبرونو نشرول، د پخواني شوروي اتحاد د ماتې په مناسبت ځانګړی پروګرام، د میدان وردګو ولایت د تنګي سیمې په اړه مستند فلم، د تخار د فتح کیسه مستند فلم، د کندوز د فتح کیسه مستند فلم، د دوحې د تړون په اړه مستند فلم او ورته نور سیاسي پروګرامونه لکه د اسلامي امارت د مشرانو ویناوي، د دوی سفرونه او په دې تړاو نور ګردي میزونه جوړول. ادبي، فرهنګي او هنري برخه. ادب او فرهنګ د یوې ټولنې خورا مهمه برخه ده. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د یو علمي او فرهنګي بنسټ په توګه دا خپل مسؤلیت ګڼي چې د خپل اصیل فرهنګ، ادب او هنر د معرفي کولو، ترویجولو او غنامندۍ لپاره کار وکړي. ملي راډیو تلویزیون په دې برخه کې دا کارونه ترسره کړي دي. د اشغال د ختم په ویاړ د وزیر محمد اکبر خان په تپه کې ځانګړې مشاعره. د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د کتاب د ورځې په مناسبت د نندارتون د پرانستې اختتامي خپرول او په همدې تړاو د بیلابیلو رپورټونو جوړول. مشاعرې لکه انارګل، هلمند سیند، نارنجګل، عناب ګل، مڼې ګل، سنځل ګل، سمسور لغمان، زرغون نورستان، الوګل، توت میله او داسې نور. د اسلامي امارت د پخواني ویان، لیکوال او شاعر مرحوم ملا عبدالحی مطمئن یادغونډه د هیواد
تاریخ پوه او لرغونپوه مرحوم پوهاند محمد رسول باوري د ژوند په اړه مستند فلم، د مملې تاریخي بڼ مستند فلم، سراج العماره مستند فلم، شاه فیض الله اغا زیارت مستند فلم، شاه دوشمشیره جومات په اړه مستند فلم، د محمود خان تاریخي جومات په اړه مستند فلم، د کابل پوهنتون سره په ګډه د ادبي ډیسکورس په نوم باندې یو علمي او ادبي پروګرام رامنځته کول، د مرنجان تپې مستند، د پروان ولایت د توپ درې مستند، د بلخ ولایت د نو ګنبد مستند فلم، د خواجه ابو نصر پارسا تاریخي جومات مستند، د سمنګان ولایت د رستم تخت مستند فلم، د بلخ د روضې شریفې مستند، د کندوز ولایت د امام صاحب د روضې مستند، د لیکوال او سیاسي شخصیت شهید وحید مجده یادغونډه، د اسلامي نظام د لا ټینګښت او پایښت لپاره ځانګړي پروګرامونه. یوه رسنۍ هغه وخت ملي بلل کیږي چې تر هر څه وړاندې د هیواد لومړیتوبونو او ملي ګټو ته په نورو کارونو ترجیح ورکړي. د هر هیواد د بیان ازادي د هغه هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره تعریفیږي. د بیان ازادي دا نه ده چې ته د یوه هیواد حاکم نظام تخریب کړي، د افرادو شخصي حریم نقص کړي، د یوه هیواد وګړو ته بې ځایه اندېښنې پیدا کړي او یوازې د جګړې د ډګر رپورټونه ورکړي، بلکې دا د یوې ملي رسنۍ دنده ده چې د نظام او هیواد ملي ګټو ته کار وکړي. ملي راډیو تلویزیون په دې برخه کې د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي چې زه په دې توګه تاسو ته په لنډه توګه وړاندې کوم. د امیر المؤمنین حفظه الله د حکمونو، فرمانونو او هدایاتو خپرول، د اسلامي امارت د مسؤلینو سره د ځانګړو مرکو چمتو کول او خپرول، د کجکي د برېښنا بند د پرانیستي د ژوندي بهیر خپرول، د ریل پټلۍ د امضا د مراسمو په ژوندۍ بڼه خپرول، خصوصي سکتور سره د همکارۍ په پار د مالیاتي جرایمو د معافیت په مناسبت د جوړې شوې غونډې خپرول، په کابل کې د علماو د سترې غونډې جریان په ژوندۍ بڼه خپرول، د قوشتېپې کانال د مستند جوړول او خپرول، د موټر د مخترع محمد رضا احمدي د درناوي غونډه، په سرپل ولایت کې د قشقرې د نفتو د استخراج مستند، په فراه ولایت کې د بخش آباد بند د پرانیستي مراسمو په ژوندۍ بڼه خپرول، د هرات خواب د ریل پټلۍ پرانیسته، د هرات ولایت د صنعتي ښارګوټي مستند فلم، د کابل پوهنتون مستند فلم، د پنجشیر ولایت مستند فلم، د افغانستان د کانونو استخراج مستند فلم. په مجموع کې ملي تلویزیون په مختلفو برخو کې لوی او واړه 15 مستندونه جوړ کړي دي. سپورت او تفریحي پروګرامونه وایي چې سپورت د روغتیا ضامن دی، تر دې ورآخوا سپورت یا ورزش د یووالي خورا خوندور سمبول دی. په یو میدان کې د بیلابیلو قومونو، خیلونو او حتی هیوادونو وګړي یې له کوم تبعیض لوبیږي او د یوه هدف لپاره هڅه کوي چې هغه بریا ده. د دې ترڅنګ ټولنه تفریح ته هم اړتیا لري. همدې اصولو ته په پام د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په دې برخه کې له بیلابیلو ادارو او کمپنیو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي او د سپورت بیلابیل لیګونه یې جوړ او د ملي سپورت چینل له لارې خپاره کړي دي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ لیګونو خپرول، د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ د لوبو خپرول، د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو لیګ، په کابل کې د وزلوبې سیالي، بدخشان کې د وزلوبې سیالي، مزار کې د وزلوبې سیالي، د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ لوبې خپرول، د کرکټ شپږیزه لیګ خپرول، د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د لوبو خپرول، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبې خپرول، په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان کرکټ جام سیالیو خپرول، د پاکستان سوپر لیګ کرکټ لوبو خپرول. دغه لیګونه په ولایتونو کې ترسره شوي دي. ملي راډیو تلویزیون ټول په خپلو امکاناتو او په خپلو وسایلو باندې په لایو توګه باندې خپاره کړي دي چې په تیر وخت کې دغه ترتیب نه و. د عامه پوهاوي په برخه کې یوه ټولنه په بیلابیلو برخو کې عامه پوهاوي ته اړتیا لري چې ملي تلویزیون په دې برخه کې د ټولو اقشارو لپاره کار کړی. زه په لنډه توګه یادونه کوم. د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت کانفرانس خپرونې او ریپورټونه، د نیالګیو کینولو، د ښاري فرهنګ، د یو بل سره د مرستې، د چاپیریال ساتنې، د ګاونډیانو حقونه، د اوبو د زیات اسراف کولو د مخنیوي، د چاودیدونکو توکو په اړه، په شکمنو حالاتو کې د پولیسو سره د مرستې په اړه او د نشهیي توکو د نه استعمال او منع په اړه د لنډو تصویري سپاټونو جوړول. په دریو ولایتونو لکه هلمند، فراه او نیمروز کې د اوبو د کمښت په اړه مستند فلم، ژوند روان دی مستند فلم، د خوست او پکتیا ولایت د زلزله ځپلو مستند فلم، د هیواد له صنعتکارانو څخه د اسلامي امارت د ملاتړ مستند فلم، د پاسپورت په اړه مستند فلم، زما ښار مستند فلم، د پولیسو په اړه مستند فلم، د وزارتونو او مستقلو ادارو کلنیو فعالیتونو او حساب ورکولو بهیر ته په ژوندۍ بڼه انعکاس ورکول چې همدا اوس هم جریان لري.
د ملي تلویزیون د ځان بساینې په برخه کې د یوې رسنۍ خورا مهمه برخه تخنیکي تجهیزات او پر ځان بساینه ده چې موږ په دې تیر یوه کال کې دې برخې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. د هغو تخنیکي تجهیزاتو اخیستل چې پخوا به په لوړه بیه په کرایه باندې اخیستل کېدل، اوس ملي تلویزیون خپله لري. د ملي سپورت لپاره په فل ایچ ډي تخنیکي تجهیزاتو سمباله نوې سټوډیو جوړول، په نوي عصري او ټولو تخنیکي تجهیزاتو سمبال د 3 بابه سټوډیوګانو نوي کول او جوړول، د ملي راډیو تلویزیون په تشکیل بیا له سره کتنه، په مرکز او ولایتونو کې د 940 بستونو په عنوان او وظیفو بیا کتنه معیاري کول او د نویو مسلکي کسانو ګمارل. د هغې سټوډیو له ایس ډي څخه چې ایچ ډي سیسټم ته تغیرول چې له پخوا په خپل پخواني حالت پاته وه. په 18 ولایتونو کې د ملي راډیو او شرات غږ راډیو د نشراتي ساحې د پراختیا لپاره د 1 کیلو واټ په طاقت سره د 18 پایو پر استندو نصبول، د هیواد په 10 ولایتونو کې د شرات غږ راډیو د نشراتو بیا تامینول، د معارف تلویزیون ته نوی برانډینګ جوړول او پلي کول، د آر ټي ای اکاډمۍ د طرحې منظوریدل، د کارمندانو د ظرفیت لوړولو په موخه په مرکز او ولایتونو کې د حضوري او غیر حضوري ورکشاپونو جوړول چې دا اوس هم دوام لري. په نږدې راتلونکي کې کیدای شي د ملي راډیو تلویزیون په ولایتونو کې همکارانو ته حضوري تربیت هم ورکړل شي. د افکارو تنویر او د اذهانو روښانه کول، دا د یوې رسنۍ مهمه دنده ده چې د ماشومانو او نویو ځوانانو لپاره داسې خپرونې رامنځته کړي چې د هغوی فکرونه وده وکړي او د یوې سالمې او په ځان بسیا ټولنې لپاره خپل په لاس په کار سي. همداراز د وطن او ملي ګټو د دشمنانو د هغوی د تبلیغاتو او شومو اهدافو په اړه د ذهنیتونو جوړول چې د ټولنې وګړو ته تشویشونه ایجادوي. ملي راډیو تلویزیون په دې برخه کې لاندې فعالیتونه ترسره کړي: له نفاقه تر اتحاده مستند فلم، د اذهانو د روښانولو په پار د دیني خپرونو له لارې د جید علماو له لوري د اسلامي احکامو بیانول، د ځوانانو نړۍ خپرونه چې پکې د پوهنتون د استادانو او ځوانانو ترمنځ په مختلفو موضوعاتو بحثونه ترسره کیږي، د ماشومانو نړۍ خپرونه چې پکې د ماشومانو د فکري ودې بېلابېل روزنیز تعلیمي پیکیجونو او نورو مناسبتي ورځو د ارزښتونو په اړه پوهاوی پکې شامل دی. د ازادۍ د ترلاسه کولو او ساتلو د ارزښت په اړه د پوهنتون د استادانو څرګندونې او د ځوانانو پوښتنو ته د ځوابونو د یو ګډ ملي بحث رامنځته کول، د وطن او ملي ګټو د دشمنانو له لوري د نظام د تخریب او عامه افکارو د ګډوډولو په تړاو د یو شمیر افواهاتو په وړاندې چټک غبرګون او په دې تړاو مرکې او ریپورټونه جوړول، د معارف تلویزیون له لارې د بېلابېلو روزنیزو تعلیمي پروګرامونو جوړول او خپرول. عواید څرنګه چې ملي تلویزیون یو عوایدي اداره نه ده، خو بیا هم د مالیې وزارت له لوري چې کوم هدف ورکړل شوی تر هغه زیات عواید ترلاسه کړي دي. ومن الله توفیق. سپاس از جناب وثیق صاحب. حالا به سوالات میپردازیم. اولین سوال مینه حبیب. سلام.